ما د حضور پاک لوی شان ذکر کړی د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د بندګانو په زړونو کې د حضور پاک عظمت پیدا شي، لویي. او دا فطري تقاضا ده چې د چا عظمت او بلغي د چا په مخ کې پیدا شي، نو هغه سره مینه پیدا شي. او چې مینه د چا سره پیدا شوه، نو بیا به د هغه شکل، د هغه جامه، د هغه اخلاق او د هغه کردار خوښي، د هغه تابعداري پکې. نو د حضور پاک د لوی شان د بیان مقصد دا شو چې زموږ مینه پیدا شي، او د مینې مقصد د نبی علیه السلام تابعداري ده. حضور پاک پخپله فرمایي چې تر څو یو انسان ته د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه زیات خوښ نشم، تر هغې پورې دی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به هله مسلماني چې د ده په زړه کې د خپل مور او پلار او بچو د هر چا نه د نبي علیه السلام سره زیاته مینه دی نښه ده. یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ناست دی، د محبت بیان شروع دی. حضرت عمر وایي وی د الله رسول زما تا سره د هر چا نه زیاته مینه ده، خو یو ګورې د ځان نه مې د سره مینه زیاته نشته، ځان مې ډېر خوښ دی. نبی علیہ السلام وی کله عمر داسې نشي کېدی. حضرت عمر چې سوچ وکړ، وی صاحب غلط خطا شوی عمر، زما د خپل ځان نه م تا سره زیاته مینه ده. دا خو سړي ته هسې ظاهري ځان خوږ ښکاري، لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچ وکړي، نو صحابو به د نبي علیه السلام نه په دې خپلو سینو غشي راتمبول، او په دې خپلو لاسونو به یې د نبي علیه السلام نه غشي تمبول، او چې دا صحابو به سرونه قربانول، دا د پیغمبر علیه السلام په حکم. خدای خو هغوی نه لیدل، یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي، نو مونږ خو خدای نه دی لیدلی، مونږ ته خو د هر څه نبي علیه السلام ویلی دی. چې سوچ یې وکړه چې واقعي مونږ خو خپل سر قربانو او حضور پاک بچ کو، او د هغه په حکم خو مونږ مال، بچي، اولاد، سر هر څه نه تیر یو. پته ولګېده چې د مؤمنه محبت دا د نبي علیه السلام سره د خپل ځان نه زیات. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو ته ما ویلو چې دی په لومړو مسلمانانو کې و، چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد، د نبي علیه السلام ته یو سوال وکړه، وی صاحب اوس نو مونږ لږ ګڼ شو، یو کم څلوېښت کسان شو، نو د ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میاس کې ونه کړم؟ وی نه ابوبکر، ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکړه، نور صبرېدی نشم او ټینګېدی نشم، او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکړم، د الله د یووالي. چې دې کلک شو، نو حضور پاک ورسره پخپله سره د ملګرو لاړ، نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده وکړي. دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده، چې خدای یو دی، د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی، شریک نه لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ وه چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی، او د دې ورځې نه 3 ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی.
خو چې ابوبکر دا لومبی خطبه ووي او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت ګوي یې ورکړه نو کافر پرې راغونډ شو ویې وواو دومره یې وواو چې د مخ نه او د پوزې دا هډوکې یې مات کوله او د وجود نه یې دا وینې بیګي بېهوشه پرېوت صحابه خواره واره شو د حضرت ابوبکر چې کوم قومو بنو تیم خبر شو هغوی تورې په لاس رالل ودرېدل عربو کې قومیت ډېر سخت شی دی د قومي په سر باندې قوم پوره ودرېږي وی زمونږ د قوم سړی تاسو ولې والي دا چا خپل دین دی او خپل مذهب دی او خپل اسلام دی دا هم ولې والي دی د دې به مونږ بدل اخلو پرېدونه او عتبه په دې کې پیش و ډېر حرامیتوب پکې عتبه کړی وی که دې مړ شو ابوبکر مونږ به د عتبه نه ردې بدل اخلو د مکې لوی سردار دې بېهوشه یوړو کور ته لګیا دی اوبه پیړی خوله کې دارو ورړی دی بېهوشه دی او خلک دې ګیر چاپېره تو دی او قوم قبیله ډېره زیاته غصه ده چې دې مازدیګر ماښام ټوله ورځ به بېهوشۍ کې تېره کړه او په هوش کې راغی نو خلک راغونډ شو چې هلې مبارک شی مبارکۍ یو بل له ورکړې چې ابوبکر خو په هوش کې راغی نو لومبې تپوس د نبي علیه السلام کوي وی د پیغمبر علیه السلام څه حال کوم خلک چې د ګیر چاپېره د قوم خلک دی هغې ملامته کو مړه مونږ سار نه ماښامه پورې ستا نه ګیر چاپېره تو یو حکیمان هم دله راوستل اوبه در باندې نو او د دې پیغمبر د مخه خو دې دونه وال وخوړل قوم پې کافر او مونږ ستا په مخ تورې راواغېستې چې ستا بدل به اخلو نو بیا چې د سترګې وغړولې نو د هغه پیغمبر نو مخلې بل کار دې نشته نو خلک دې خواره شو مور ولا راله نرم خوراک الوی ولا پخه کړه نرم خوراک وی ها بچې ټوله ورځ د تند او نار او بېهوشۍ کې تېره کړه دا اوبه دي او دا الوا مې دله پخ کړی ده وخوره وی مورې د نبي علیه السلام حال راته وی زه ته څه خبرې ما ته څه پته لګي وی قسم ده چې تر څو د حضور پاک د حال نه نیم خبر که د اوبو له مې خولې وړه او د الوا مې خولې ته رانږدې کړه ما ته د خپل محبوب پیغمبر حال چې نبي علیه السلام په څه حال مونږ څه خبرې مور ته به ام الخیر وی مونږ څه خبر یو وی ښه داسې وکړې د حضرت عمر خور د ام جمیل وی د هغې نه تپوس وکړې برته مور بیا هم مورې غریبه بچې ټوله ورځ په بېهوشۍ کې وینې ته بیږي پوزه ماته ده د مخ نه وینې بیږي خوراک اوبه نسکي لاړه مورې د حضرت عمر خور کره ام جمیل کره ام جمیل وی تا ته پته ده چې زما زوی نن ډېر والی شوی دی زخمی دی چور چور وینې ته بیږي او هغه وایي چې ام جمیل نه تپوس وکړی چې د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی ام جمیل غریبه خو یارېده پټه مسلمانه وه هغې وی کم محمد زه خو یې نه پېژنم کم ابوبکر ما ته خو ستا زوی نه دی معلوم ابوبکر بل څوک به یې درته ښولي وی نه هم ته یې راته ښول نه نه وایي زه ابوبکر نه پېژنم او نه ما ته دا بل سړی معلوم یاره وایي چې تا دونه فریاد وکړه چې بچې مې زخمي دی ورېږه زه در سره ځمه خیر دی ستا دا زوی به لږ ووینم ام جمیل ورسره راغله خو چې راغله حضرت ابوبکر ته یې وکتل دا خو مسلمانه وه پټه ابوبکر یو بل خو یې پېژندل نو ورته په چغو چغو په ژړا شو او کافرو ته خیرې شروع کړې دې دې خدای هلاک کړي دومره ظلم یې در سره کړی دی ابوبکر ورته ام جمیل جاړه ما ته د حضور پاک حال وایه چې نبي علیه السلام په څه وی دا مور دې ولاړه ده که وی خیر دی مور نه مې مه یارېږه الوایا وی ښه نبي علیه السلام روغ دی ټیک دی او پیغمبر علیه السلام
دا دار ارقم کې دی، د ارقم په کور کې مور ورته ویل دا بچې اوس خو لږې اوبه وڅښه، نوړی ډوډۍ خو وخوره که نه، دا حلوا خو وخوره که نه. وی مورې تر څو چې مې حضور پاک نه یې لیدلې قسم دې کوم دا اوبه م دې خولې له یوسي. نو دا په لاره چې دی خو بیا دشمنان دي څوک دې ګیر نه کړي، نو صبر وکړه چې کله شپه لږه تیاره شوه نو چت یې که روان یې کړه. حضور پاک لی بوته دار ارقم ته چې وردننه شو نبي علیه السلام د دې حال ته وکتل او دې وینو ته وکتل، نو دې پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه ورته حضور پاک ته ډېرې یو بل ته وژړل، ډېرې وژړل. ابوبکر ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله مه جاړه، زما په درد او په تکلیف غمجن کېږه ما، زما د قسم په خدای وي چې ته مې ولیدلم یخ شو بس غم لاړ دل ختم شو. دا محبت و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دا مینه و دا حضور پاک سره، دیتا محبت وی. یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل وی درې څیزونه زما خوښ دي، طبعي انسان طبعي شی خوښي کړه، یو مې خوشبو خوښ، یو مې مونځ خوښ دی، د زړه یخوالی مې په مانځه کې دی، یو خوشبو مې خوښه ده، یو یخوالی، او یو مې نیک او صالحه جنتي ښځه خوښه ده. حضرت ابوبکر صدیق زر ورپاڅېده وی د الله رسوله زما هم درې څیزونه خوښ دی، ستا هم درې خوښ دي، زما هم درې څیزونه خوښ دي، د الله رسوله یو مې ستا مخ خوښ دی، چې ستا د مخ ته نیغ نیغ ګورم په دې ډېر خوشحالېږم، دا مې خوښه. دویم مې څه خوښ دي؟ دویم مې دا خوښ دي د الله رسوله چې زه درته نه وایم او زما جیب کې لاس منډې او زما د جیب نه شی اخلې، دا مې خوښه. او دریم مې دا خوښه ده چې زما لور ستا په نکاح کې، دا درې څیزونه مې خوښ. یو ځل یې وفرمایل حضرت ابوبکر صدیق وی زما په زړه کې یو ارمان دی، ارمان که دا مې خدای پوره کړ. بیبي ورته وایي څه ارمان دی؟ وی زه یم چې ما دا خپل مال ټول په نبي علیه السلام ولګولی، خو چې زه مال نبي علیه السلام له ورکوم زما لاس به بری د هغې لاس مخکر دی، چې څوک چاله شی ورکوي د ورکوونکي لاس اوچت دی او د اخیستونکي لاس ښکته دی. نو که زه شی ورکوم زما لاس به بری او د نبی علیه السلام لاس ښکته دی، نو دا د پیغمبر علیه السلام شان سره مناسبه نه ده، بې ادبي ده. افسوس چې زما جیب حضور پاک داسې وګڼي لکه خپل جیب، او چې کله یې څه ته ضرورت شي چې ما نه رو تپوس ونه کړي او زما د جیب نه سره وباسي ویې لګي، دې ته محبت هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو په صحابه لوی هیبت راغی. حضرت انس وایي داسې حالت پېښ شو لکه چې غر زموږ په سر را پروت دي. مسجد نبوي د جلا نه چغې دي او د مدینې داسې کوڅه نشته چې ماشومان او ښځې واړه او لوی پکې په شور نه دي، په چغو نه دي. دې ته حالت ورسېد چې حضرت عمر دماغ ودانګی، بالکل یې دماغ و کار نه کړ، توره لاس کې واخېسته او راغې په منبر د نبي علیه السلام کېناسته او اعلان یې وکړ وی منافقان وایي چې نبی علیه السلام وفات شوی، دا منافقان پراپګنډې کوي. وی که د چا نه مې واورېدل چې نبی علیه السلام وفات دی په دې توره به دې سر وهم، خو نه وفات کېږي، هغه تللی دی د الله راز لا لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوهې طور ته الله د راز دپاره تللی و، دغه رنګې نبي علیه السلام هم د الله د راز دپاره تللی دی، واپس به راځي. او چې کوم منافقان وایي چې نبی علیه السلام وفات دی زما په دې توره به د هغې د سرونه وایي، پوره بلکل دماغ و کار پرېښی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے دے خلے نہ خبر نہ خلص بالکل چاڑا دے کئی لگا چاڑا گار پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دکلی نبارو دا پیغمبر علیہ السلام پہ اجازت دریو آراغی اگر خود استقامت ورکڑے چنچراغے تپوسیو کو نبی علیہ السلام سنگر سحالت دے صحابہ ویسے منگشوے لے عمر نہ یریو وینا اللہ توائے ویسے عمر ہوئی کہ چاوئی کہ نبی علیہ السلام وفات دے نو پتورت سر خلق یرے دے بس نیغ دا خلق پدا میانس کے ورننوت او دا پیغمبر علیہ السلام کوٹے مبارکی تورا کم کہ جے حضور پاک مبارک موجود ہو دا حضرت عائشی دا دلول کو چے ورغی حضور پاکی وکاتی پوئی شپی پا نبی علیہ السلام او پیور پریوتا پا دی تندیمان دی خلق وا خلیلہ وا صفیہ اے زما دوست اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا طبت حی و میتا پا جن سخ کدل او پا مرگ سخشتے سخ کدل پا جن سخشتے پا مرگ سخشتے او نبی علیہ السلام پا دی تندی باندی خکل کا او فوراً روتا او مہر نبوت والا وکتا اگا مہر نبوت چی دا دوال اولو پا منس کی واغا نو بیا واپس روتا او چی واپس سنگا روتا حضرت عمر تیو منبر نا کسشا وینے کو دیگا نفورا اخو در خلق و تراغلش او دا آیتی ہوئے وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل نبی علیہ السلام دا خدا رسول داغنا مخکرین پیغمبرات کر شویلی افا امات او قتل انقلبتم على اعقابکم کدی وفات شو یا شہید شدن قرآن آیت تے نتاسو واپس اسلام بپریدے کفر تب واپس ہے ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بس خلق کوئش نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوڑ شو یو غوبل جوڑ شو دوبرا غوغا غوبل خلقو کے جوڑ چو چی دا چاپ پپلار و مرد دا غوغا ندکا دا محبت رسول پا جنگ احد کے دا احد پا جنگ کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لندہ بے راکاو اگر لندہ پا شیش برابر لگے دا نبی علیہ السلام خواکی وصلہ ولارو نو جدہ بغشی وشتا پیغمبر علیہ السلام دا سے ورطا کرتا ورطا سوئی بیدا اللہ رسولہ لما شاعتا ادرے گا دا چی غشی اولم نو دشمن ماولی نو اسینتا پیغنے لگے نحری دون نحرک زما سیرستا نمخ کی پتا غشی رازی نو زما سینہ بپی لگے وجیتا بچی دا محبت و مینا نو نبی علیہ السلام مبارک دا مین جواب پسنگ انداز ورد کہ دا بکل غشی وشتا نو پیغمبر علیہ السلام بولا آواز ورکا ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اولا زمان مور و پلارتان قربان پیغمبر علیہ السلام بنتوی دا مین انجام تحسب معاشر پیغمبر علیہ السلام بولا صحابت دا سے قربانے دل اداری مثال نشتا یو دل حجامتو کپا اخکر کی بھی نو باسی اخکر بھی نے استلداد حضرت عبداللہ ابن زبیر لے اخکر ورکا بیبر شدا چتا خوا پٹا کر عبداللہ ابن زبیر چی بارو تا اخکر خلق وروال و غبی نے اس کر
چې واپس راغی نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه چېرته وی اوس وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیوله الله رسول ستا وینه ستا د وجود یو ذره ابه زه په لختو کې غورځوم ابه زه دلته غورځوم دلته مې پټه کړه نبی علیہ السلام دا ورته ونه چې دا دې ولې کول پسې وفرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور پې حرام دا محبت دی د نبی علیہ السلام په احد کې یو وخت کې کافران صحابو د پیغمبر علیہ السلام سره یو اجتهادي غلطي راغله بس کافر لګي شو بس یو حمله کې کامیاب شو او د صحابه پکې شهیدان شو په مدینه کې ښځو ته پته ولګېده یو ښځه په منډه منډه رانوانه چې څنګه مخامخ راورسېده پیغمبر علیه السلام لا نو فورا یې تپوس د نبي علیه السلام وکړو وی د پیغمبر علیه السلام سره چا ورته وی هغه پرېږده پلار دې مړ شو شهید هلته وی هغه د پلار پروت دی شهید دی وی ما پلار مې پرېږدی نبي علیه السلام راته ښایي حضور پاک کوم ځای کې دی چې را مخکې چا ورته خاوند دې شهید شو هغه دې پروت دی وی خاوند پرېږده نبي علیه السلام ښایه چې را مخکې چې ورور دې شهید دی هغه دې پروت دی ورور پرېږدی پیغمبر علیه السلام وښایه ما بال النبي صلی الله علیه وسلم وی زوی دې شهید دی هغه دې پروت پلار شهید خاوند شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پرېږدی ما د پیغمبر علیه السلام وښایه لکه دا یو پراپګنډه شوې وه چې نبي علیه السلام شهید شوی شیطان یو چغه وهلی وی ما ته خپل ښکلی پیغمبر وښایه چې نبي علیه السلام له سنګ راغی او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه ختم خاوند شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازې چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته دا هغه مینه محبت حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه معشوم چا تختولی پخوا دا رواج ډېر زیات معشوم به وتښته او چاته خرڅ به غلام به شو د یو مالدارې کورنۍ سره تعلق و خشتالک و ښکلې خوبصورته پیسې به یې ډېرې کولې چا د مور پلار نه وتښته خرڅ یې کړه هغه په بل چا خرڅ کړه هغه په بل خرڅ کړه هغه په بل خرڅ کړه حتی کې حکیم ابن حزام واغېسته او د نبي علیه السلام مبارک چې کومه مشر بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې ته وبخښه د پیغمبر علیه السلام غېږې له مور به یې ژړل پلار به یې ژړل چې نور به راوخت یاره چې زما په بچي به دا نور لګي او که به نه لګي چې باران به شو یاره چې زما بچي به دې وخت کې د دې باران لاندې وي او که به نه که زلزل به شو یاره چې زما بچي باندې به دا طوفان او زل وي او که به نه یاره افسوس چې زما بچي به چې د غرر غړېدلي مړ به که په نرمه ځمکې به مړي او که دریاب کې به مړي او پلار به هم دا چغې والې او مور به بار لاړه او د سر ویښته به یې ایستل او پلار به هم جل د دې د علاقې نه څه خلک حج له راغلي وو دا زید ابن حارثې ولید شکمن شو پې تپوس یې ترې وکړ هلکه ستاسو نوم دې وي زما دی وی ته د حارثه زوی خو نه یې وی یم تا پسې خو مور او پلار په جړا قتل شو په باد و باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي ته چا سره دلته نو د نبي علیه السلام نوم یې واخېست د هغه سره غلام دا قافله چې واپس لاړه پلار ته یې ولاړه مبارک شی تاسو هغه زوی مونږ پیدا کړه کوم لري په مکه کې د فلانکي سړي سره پلار یې ډېر مال راواغېسته ترې شو پلار یې شو او بلا مال او دولت یې راواغېسته چې دا به مونږ لاړ شو
او دا دی به په بیه والو او خپل کور ته بیا راغلو چې رالل د پیغمبر علیه السلام تپوس چا ورته وښو حضور پاک ته چې راغی نبي علیه السلام سره کېناستل د الله رسوله نبي علیه السلام ته راول صفتونه شروع تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک دي ستاسو که عبدالمطلب ډېر ښه سړی و او ډېر خدمت یې راجانو کوو او تاسو ډېر ښه خلک یې په صفتونو سر شو نبی علیہ السلام ورته مقصد هم څه ډېر و څه چل زما صفتونه کړ بې صاحب زمونږ یو بچی دی اچھا مونږ نه تختولی دی او تا سره دی او زید یې نوم دی مونږ هغه پسې راغلی او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکوو خو مونږ له خپل بچی راکړه حضور پاک ورته وفرمایل بس دغه مقصد دی وی دا خو اسانه خبره پیسې جیب کې واچوي زه به ورسره وغواړم که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو بوځئ خو ګورې که د سره ته نه نو په زور به نه مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نشم که په دې سره فیصله کوې نو ټیک ده که ته بې پیسو ستاسو که نه ته په زور به نه بوځې په جړه به نه بوځې بس هغه یو بل ته وکتل خوشحاله شو ځکه چې زمونږ بچی دی مونږ وویني مونږ سره به څنګه نه ځي وی صاحب ټیک شو پیغمبر علیه السلام زید ابن حارثه پسې ولېږل راویې غوښته چې راغی وی زیده دا پېژنې دا څوک دی وی او د الله رسوله دا مې بابا دی وی دا بل څوک دی وی دا مې کاکا دی تره مې دی وی دي تا پسې راغلي او تا به ورته که ته دوی سره تلل غواړې زما د طرف نه مفتو کې تا ته اجازه ده وی نه د الله رسوله زه خو نه ځم پلار ورته وی تره ورته وی ای زیده د غلامۍ جون خوښې جیداد دی دی هلته ځمکه دی ده زمونږ خپل مریان غلامان دي غلامي خوښې او ازاد جون نه خوښې مور درپسې جاړي دا ټول حالات یې ورته وی حضرت زید څه وایي وی کاکا بابا ما له خدای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان پلار راکړ زه په بل پلار او ما له خدیجې رضی الله تعالی عنها باندې مور خدای راکړ زه په بله مور سم او ما له د بیبي فاطمې په شان خور خدای راکړ زه په بله خور سم خوشحاله دلته ډېر زیات خوشحاله زما آزاد جون نه دی خوښ زما خپل وطن نه دی خوښ د پیغمبر دا غېږه مې خوښ د بیبي خدیجې دا غېږه مې خوښ په هغه وخت کې ترې وایي وایي مونږ هغه وخت کې وایي چې زیات حمقل دی غلامي خوښه کړه او آزاد جون دی خوښ نه دی هوښیار نه دی دی حمقل دی وایي قسم دی چې وروسته بیا مونږ پوه شو وایي مونږ وایي چې زمونږ په ټول قوم کې د زید نه عقلمند انسان بل نشته غلامي نه د محمد رسول الله مینه یې خوښه کړه خو چې ده دا ووایي چې زما پیغمبر علیه السلام پلار دی بیبي خدیجه مې مور ده بیبي فاطمه مې خور ده نو نبي علیه السلام اعلان وکړ وی ای خلقه زما دا اعلان واورئ نن نه پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی دا به وایي چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید بن محمد هغه زمانه کې دا جایز و اوس دا منع دی دا جایز بس ټول قرآن ولټوه اول نه اخره پورې ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشته بې د زید بن حارثه فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها زید د نوم دی د بل چا نوم په نشته د یو صحابي نوم نشته په ښه طریقه د ده نوم الله په قرآن شریف کې نشته او ده سره چې کومه مینه الله
یو ځل دی یو جهاد ته لېږلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب نه و کله به دننه ته کله به بار ته کله دننه کله بار به ته بیبي عایشه صدیقه ورته د الله رسوله خوب نه درځي چا څه شوی دی وی یا الله هغې پورې ما مه وژنې تر څو چې ما زید نه لیدل خدایا هغې پورې ما مه وژنه تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې مې مه وژنه چې تر څو ما زید نه لیدلی نو چې دی راغې د هغه لښکر نه تاسو یقین وکړئ بیبي عایشه صدیقه وایي چې د نبي علیه السلام لنګ والو او په دې اوږو یې څادر و وی څادر ترې پرېوته دا اولی ښکاره شو او چې د زید کشې واورېد نو ورپاسېد ورمنډه یې کړې او راوینیم او ځان ترې راته راغله ځان سره یې کېنو ای بچې اوس به ما له خوب را چې ته مې ولیدې اوس که مرم نو خیر دی خو چې ته مې ولیدې دا د هغه د مینې اصطلاح د مارونو محبت د حضور پاک د ایمان نښه ده بس لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناسته وی د الله رسوله بېګا مې ټوله شپه جړلې ولې نو وی جنت ته به ته ځې موږ به هم خدای بوځي په جنت کې خو ستا مرتبه به ډېره زیاته اوچته وي موږ خو به لاندې یو نو جاړم په دې چې موږ له خو دنیا ښه ده موږ په جنت څه کوو چې تا پکې نه یم هغه جنت به څه کوم چې تا پکې نه یم ما د دنیا ښه ده چې تا خو پکې یم که ستا مرتبه به اوچته وي زموږ به لاندې ملاقات به نه کېږي په هغه جنت به څه وکړم حضور پاک وفرمیل المرء مع من احبه چې د سړي په دنیا کې چا سره مینې نو قیامت کې به هغه سره ملګری اس فکر مه کوه دا ورونه صحابو زندګي وه دا د صحابو د حضور پاک سره محبت و مینه وه حضرت بلال رضی الله عنه چې کله نبي علیه السلام وفات شو لاړ شه چا ورته وي د پیغمبر کلی دې پرېښوده وی باس نور د مدینې منورې جون خوند نه راکوي ما چې په بانک کله وي نو ما به په یو سترګه قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اوس به د بلال دغه بانک څه خوند دي چې زه بانک ویم او د پیغمبر علیه السلام مسلمه ته مخامخ خالص ښکاري او چې کله به جوش کې دی راغی که نه خدای والا ښکلی اواز ورکړی چې پیغمبر علیه السلام یې صفت کوي نو شپږ میاشتې پس د شام کې خوب ولید په خوب کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نو نبي علیه السلام ورته فرمایي ای بلال دا بې وفایي دومره بې وفا وختې چې زه لاړم نو ته لاړې مدینه دې پرېښوده دا بې وفایي خو مستان ده چې خوب نه پاسې بیبي ته یې ویل الله ما ته خپل ښکلي پیغمبر ګیله وکړه نبي علیه السلام ګیله وکړه هله شا به چې مدینې ته فورا یې سامان برابر کړ مدینې شریف کې بیا هغې د نبي علیه السلام د قبر د روضې مبارک کې ملاقات دی د مدینې خلک خبر د خلک خبر شو بلال راغلی دی یو ورځ یې اذان کوه بله ورځ یې د بلال بانګ ووایه وی بانګ لا نیم راغلی وجنې مې ما خلک منتونه ورته کوي دې بانګ د وجې نه خو زه شام ته لاړم دې مشق ته لاړم ما چې به کله بانګ وي نو یو سترګه باندې قبلې ته او بله سترګه به مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوراني مخ مبارک ته کړي خالي مسلې ته به زه ګورم بیبي فاطمې ورته حضرت حسن و حسین راغلي ماشومان بچي ماشومان بچي راغلل هغوی ورته څه وایي وی بلاله
مور را لېږلي دي مونږ ته زمونږ د خپل بابا د وخت باندې د خپل بابا د وخت باندې نو چبوتری ته نو باندې شروع چې الله اکبر اواز یې وکړ او باندې شروع وکړ نو د مدینې ښځې راوتې په دیوالونو درې د مدینې ماشومانو نه لارې ډکې شوې ځکه هغه منظر ورته رامخکې شو چې کوم د حضور پاک د زمانې منظر وخت را یاد شو ټول واړه راووتل زنانه راووتلې زنانه کوټو ته وختې په دیوالونو راوختې اوهو دا خو د حضور پاک زمانه بیا را یاده شو اشهد ان لا اله الا الله وجوي اشهد ان محمد رسول الله نورا پریوت دی ہو تو کوئی دقل ته سام ہوتے د باز حضرات او سو کې نه بیا په هوش کې راغلي دي شام ته تللي دي بس اشهد ان محمد رسول الله دا نن سره پریوت یو ماشوم مور سره یو ماشوم او د مدینې په کوڅه کې د بلال بانګ کوي هغه ماشوم مور ته وایي بیبي وی بلال کاکا جی خو مې راغی وی نبی علیہ السلام به کله راځي زما تر عم بلال کاکا جی خو راغی شپږ میاشتې پس راغی حضور پاک به کله راځي هغې دا خیالو دواړه په سفر تللي دي دې ته راغی به ورپسې راځي د ماشومانو دومره محبت یو غزاله رسول الله مبارک راوه یو ښځې سره یو ماشوم په اورنۍ کې تړلی ماشوم دا ښځه راغله مسجد نبوي ته او پیغمبر علیه السلام ته وویل چې جان چې د الله رسوله ته روانې جهاد ده ما بېګا ټوله شپه ژړلې دي ماوی نبی علیہ السلام با جہاد دے دی او دا کافر پا مینس کی بای او دا کافر توری با تگیر چاپیر تاوی او زمان دا کور با دمر سوکنی کی دا پیغمبر علیہ السلام دفاع کی مرگر تیو کی ذکر اللہ رسول دا فلان کی سری لورے ما دا فلان کی لورے نبی غم کفر جندہ زمان فلان تاثر فلان کی غزا کی شید شید زما خاوند تا سره پلان کې غزا کې شهید شوی زما روح تا سره پلان کې غزا کې شهید شوی نبی تام کو پیژنه زما د کور څوک شته نه ټوله شپه مې خدای ته ژړلې دي چې خدایه زلمي مې نشته چې دې پیغمبر علیه السلام سره ولېږم او په جنګ کې د نبي علیه السلام مخې ته ډالې زلمي نشته دا ماشوم بچې مې دله راوستی دا زوی مې د کوټې نه دې ځان سره یاد نبی زم په دې ماشوم سره دا بچی دې سره سوکم دې ځان سره بو دې صحابي لا ورکا ته پتا چې د توري غزار کو یا د غشي نو زما دا بچی وته مخ کې نیسا دنه د ډال کار والا دې مرشي خیر خو دې ته بچ رښتیا وایي ستړي زمونږ داسې زمون د حضور پاک شکل نه دی انګریزم پر د نبی علیہ السلام جامن نه ده انګریزم د حضور پاک اخلاق هم نه دي خو د انګریزانو په د نبی علیہ السلام اعمال هم نه دي خو د انګریزانو دا کوم څنګه مینه ده او دا خو دنیا به تیره شي د قیامت پر ورځ ملاقات کیږي د نبی علیہ السلام سره هلته به ودرېږي چې مخطورن وطن کفر مخطورن یو صحابي دی حضرت سعد اسود باندې مشهور دی سعد ډېر نومونه دي د سعد اسود وی تور سعد دغه نه تور په دې مخ باندې خاطر نقول يا غتوة وصم دا حبشو دا خلق تتاسوني دا شكل نلك بدرنجي فدي حج فدي
سعودي کې ډېر زیات دي پوزه غټه وه مخ باندې دانې وې مخ یې تور و شونډې غټې وې ډېر غریب هم و د پیزار دره کې نو یو لنګ به یې والې د پرتوب په دې لنګ کې کمیس یې نو دور الله حضور پاک ته محمد دا الله رسوله ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي ما به د جنت چورې ځان ته پرېږدي نبی علیه السلام مثال د خیر دی که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه جنت به دې پرېږدي ځان ته د جنت چورې به دې ځان ته پرېږدي او خدای به دې ځان ته نږدې کړي خو که نه دې زما تابعداري وکړو نو د خدای نه د جنت قبلې نه د جنت چورې او نه به د خدای قبلې چل څه شوی وی د الله رسول دا شکل خو ما له خدای راکړی ما نه خلک نفرت ولې کوي ما سره څوک ډوډۍ نه خوري ما سره په یو جام څوک اوبه نه څښي ما سره څوک ستړي مشي نه کوي نږدې کېږي راته څوک نه دا شکل ما له خدای راکړی دی لیکن مونږ یاد ساته الله ورته شکل ته نه ګوري ان الله لا ينظر الى صورکم دا شکل ته خدای نه ګوري شکل تور دی که بدرنګه دی عمل ته او زړه ته خدای ګوري زه په دې پریشان یم چې دنیا کې ما نه خلق نفرت د دې شکل د وجې نه کوي په دې پریشان یم چې اصله د قیامت پر ورځ خدای رانه نفرت ونه کوي چې دا تور ما ته مه رانږدې کوی او جنت رانه نفرت ونه کوي او د جنت شورې دا ونه وایي چې دا سړی زمونږ نه دی دلته خو ما نه د الله رسول خلک نفرت کوي څوک لور خور هم نه راکوي نکاح چې څوک غواړم خلک اوبه سره نسکي ډوډۍ نو نکاح به ښځه به څوک سره حضور پاک دی وسلم وی ساعت واده ته دی لکه چې شوق کېږي وی صرف ډوډۍ اوبه څوک په شریکه را سره نه کوي لور خور به سره کوي وی الله په بندوبست یو صحابي حضرت عمرو بن وهب رضی الله عنه دا غلو پیل او د نبی علیہ السلام زمانہ به داسې وه د ټولو نه آسان کار د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې نکاح اوس د ټولو نه ګران کار نکاح هلک به بالغ شو نبی صاحب ته ویل پلار زما زوی بالغ دی که چا لور وینو او جنۍ چې به پیغله شوه هغه پلار به راغی نبي صاحب ته به یې الوې حضور پاک به کتل یو جنۍ هلک له هلک د جنۍ بس زر به یې واده کو قصه به ختم د دې صحابي لور وه عمرو بن وهب رضی الله عنه پیغله وه نو هغه نبي علیه السلام ته الویلو چې زما لور پیغله ده وی زه ورشه عمرو بن وهب یوه لورې ده یوه ښایسته لورې ده مالدار سړی دی وی زه د هغه لور مې تاله درکړه الوته وی غریب را ضرور ورسېد هغه ته دروازه ووهله اوله ده تاسو عمرو بن وهب یې وی تا نبی علیہ السلام ته د خپل لور الویلو وی دې رالېږلو تا د رښتې ده هغه چې ده ته وکتل سړی تیار لوی لږ صبر وکړه د ښځې سره طلاق کور طلاق بیبي ته یې ویستلی زمونږ د هغه لور دپاره نبی علیہ السلام یو رشته رالېږلی نو ډېره ښه ده وي ته خو ورته لږ وګوره چې هغې د دیوال په چوندې کې یا دروازې چوندې کې وکتل ویې سړیه زمونږ لور د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې نه قربان خو ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي سبا به دې هم خفوي جګړې کوي زما لور به هم خفوي نو ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام ته ووایه دله بل څوک وګورې زمونږ لور له بل څوک عمرو بن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خفه کېږه ما زمونږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي ته لاړ شه او نبي علیه السلام تاله ووایه تاله دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دی غریب ما هسې ما سر راروان لورې دا خبرې واورې
بیبی یا مورې څه جل دی وی لورې دا ستا دپاره نبي علیه السلام یو سړی رشته رالېږلې ده خو موږ واپس کړ ولې مو واپس کړ وی لورې که یو کس نه جون ورسره نشي تېرولی داسې پوزه ده داسې غوږونه دي په دې مخ یې دومره دانې دي داسې شونډې دي او غریب دی یو بلنګې دي د پرتوب په دی د کمیس په دی اسم نشته نه ټوپی شته او نه سپلی شته وی مور رالېږلې چا دی جنۍ ورته رالېږلې خو نبي علیه السلام دی وی مور یې ورشي راویې ای لورې جون ورسره ګران دی نشي تېرولی وی ای مورې د کوم خاوند انتخاب چې ما لره محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی دته مه ګورئ د پیغمبر مبارک لورې مونږ خو ستا نه وجې دی چې ته خوشحاله یې مونږ خو لا خوشحاله یو را واپس یې کوي دا کیسه دې سمه راغی نبی علیہ السلام وی څنګه چل وشو وی سر تاریخ وی مهر به ورکې وی د الله رسوله مهر څه ته وایي وی واده کې او مهر نه پېژنې ښځې له به څه شی ورکې وی دغه یو لنګ مې دی نو وی که دا لنګ په مین نیمې خو نه به ستا شي نه به د هغې شي اګه تی غوندې د هغې څه جو که هغې له ورکې ستاسو شي ودرېږه وي غم د لګو حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف او حضرت عثمان رضی اللہ عنہم دوی لے ولېږه وی ما ورته یاد کړ 200 درهم تې راوړه یو صحابي ناست وی ستا څو کوره دي صاحب وی زما 2 کوره دي وی یو درته وبخښه یو مې به وی دا کور دې مو شو او لاړ چې را 600 درهم هم راوړه لار د هغې نه 200 درهم راوړل 600 یې راوړل نبي علیه السلام چې د هغې نه لږ یې راواخېستې یو 200 درهم هغه یې ورته په پلو پورې وتاړه وایي زه دا یې د ښځې مهر کړ او دا 400 د کور سامان پې وایه ځان له جامې والا ښځې له جامې والا کټ کوزې والا منګې چې څه د هغه زمانې رواج سودا والا او چې زه دله بیا نکاح کوم واده دله دې غریب لاس 200 درهم پې پلو پورې وتاړه چې را مې د ښځې مهر شو او په دې باقي بازار د مدینې ته لاړ چې سودا وکړم د واده چې دې سنګلاب دی کې یو ډمامې والا ډمامه منادي اواز کوي پخوا به زمونږ په دې کلو کې خلکو د مړو اعلان چې کله اعلانونه کول ډمامه به یې وایي ډمامه وایي یو چغه کي خدای وبخښه حضور پاک پلانکې علاقې ته جهاد دپاره روان شو که چا سره سامان جنګ خپلي نو د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا دي ده چې د اواز واورېده ونیولی شو دوباره سړي اواز وکړو بس راوسته شو دوکان نه راووته چې درې باره اواز وکړه چې نبي علیه السلام روان د جهاد د پلانکې علاقې ته چې چا سره خپل سامان د جنګي دي ورسره بس دغه دوکان نه راووته او لاړ میلې ته منډۍ ته ځان لی اس واخېسته په پیغمبر علیه السلام به د تورو په میانځ کې او زه به واده کوم ښځې سره به یم دا چېرته کېدی شي هسې یې واخېست په هغه پیسو توره یې واخېسته او یو روبند یې واخېست نقاب هغې یې دا مخ ورته صرف سترګې ښکاري او اس ته پونده ورکړه او میدان ته ورسېده داسې وخت نه ورسېد چې جهاد شروع بهادري زیاته وه نو داسې جنګ یې وکړه چې صحابه ورته حیران د دنیا کافر لاسه خدای مردار اوس څوک یې پېژني نه لکه چې مخ یې پټ کړی دی صرف سترګې ښکاري ټول ګیره بره سر هر څه پټ دی صحابه یو نه تپوس کېده هلک څوک ډېر بهادر بل نه یاره دا چې ته نو مسلم دی
نوی مسلمان نبی چا نه پیژني پیغمبر علیہ السلام په چالوي وی صاحب یو نو مسلم راغلی نوی مسلمان دی خو داسې بهادر دی د دنیا کافر مردار وی کوم دی وی هغه مخامخ اس باندې چې سو نو د دې وخت کې په یو کافر غزار کوم دا لاسې ښکاره و مټې ښکار څرګند شوی چې نبي هم وکتل ولکه دا خو تور لاس دی هغه دانو والا نمکو والا وی دا هغه سعد معلومي اظنه سعدا د جوړه واده په ځای پرېښتلی و راغلی دی حضرت علي ته یې ویې که ورشه معلومات وکړه تپوس وکړه وی سعد ما ورته یاد حضرت علي صاحب ورمنډه کړې وی شهسواره نبی علیہ السلام راولېږلم تپوس کې ته سعدي یو سعد راغی نبي هم ته الوی وی صاحب مغل دا واده په هغه پیسو باندې دغه توره او دا څیزونه اخیستي دي او جنګ له راغی دی په دې خبرو کې دي چې په دې یو کافر سره په پرځولو شو جنګ کې خو مړي کېږي یو کافر پې زورور شو تاس چې دی یې په توره او داسې مضبوط یې و چې اسې په دامیان نیم شو اسې هلته پرېوت او دې زخمي شو د اس نه بل مخې بل خوا پرېوت خو چې نبی علیہ السلام ولیده نو پیغمبر علیہ السلام ورمنډه کړه هر څه یې پرېښود ورغی او دې په خاورو کې وینو کې لا پت پروت وینې هم دي او خاورې دي په هغې کې پروت دی او پیغمبر علیہ السلام روچت کړو دې خپلې سینې پورې دغسې او پر خپل صادر مبارک ته وینه پاکوي او دا مخ وله پاکوي او دا تندی وله پاکوي په خپلو جامو پیغمبر علیه السلام په خپلو جامو د مخ پاکوي د وینې پاکوي د مخ پاکوي شکل پاکوي او د په دغه وخت کې او د حضور پاک غیږ کې ځان سره دغسې کلک نیولی دی او د په دغه حالت کې نبی علیہ السلام ته دا مخ راوارو وی دا الله رسول جنت به مې قبول کی ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به د جنت ټولې ځان ته پرېږدي قبول به مې کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے سعدا زما دې په هغه ذات قسمي چې زما ساده چا په لاس کې ده چې زه د قیامت پر ورځ تاله به ګوی کوم جنت الفردوس ته ځای دی جنت ته به ځې ته به د خدای ته نږدې او د جنت حورې به تا قبلوي زه دله ګوی کوم او دا خبره چې دو کړو نبي علیہ السلام وکړه نو ساته ووت د حضور پاک غیږ کې ته څه ووت د د مینې سیلت چېرته په صحابو کې داسې صحابي زما د مخه نه دی تېر شوی چې د نبي علیه السلام په غیږ کې د هغه نه ساتلی د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو سا د هغه په غیږ کې نه ده د ده سا د حضور پاک غیږ کې وتېره غږ باندې دړمنو چې ما سره خو څوک خبرې نه کوي زما په جام څوک اوبه نه څښي زما په جام څوک ډوډۍ نه خوري الله ورته دا ښیي چې بل نور څوک خو دنه واقعي کرکه به کوي نفرت به کوي خو سا به دنه د حضور پاک په غیږ کې وباسم تا نه به روح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وباسم سا به دنه نبی علیہ السلام مبارک وجاغل سترګو نه اوښکې وبهېدې او بیا وخندل او صحابو ته راشي دا وروره موچت کې بیا وخندل چې دې اوچت کړ نو وروسته د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو ویې صاحب ولې ژړل او بیا دې وخندل دا خو د خندا مقام نه و او دې خندل ولې او دې ژړل ولې وی جرا خو مې په دې وکړه چې دا هغه غریب هغه فریاد مې وویل وی او مې خندل په دې چې زما دعا خدای قبوله کړه ما قسم وخوړه قسم خدای ما ته رښتونې کړه
وی چې ما قسم وخوړه چې تا به خو جنت الفردوس ته خدای رسوي نو ما د جنت یو حوره راته خدای وښوده هغې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې او دلی رازغلی دې ساعت دی رازغلی نو ما له حیا راغله نو مخ مې د هغه حورې نه بل طرف ته واړه او ومې خندل خوشحاله شوم چې شکر دی خدایه پروردگار شکر دی چې زما قسم دی پوره کړ او دته دې په زنکدن کې حوره وښوله او زما د حوض کوثر اوبه دې ورغله مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانو د ایمان نه چا کې چې د پیغمبر علیه السلام نه قسم د صحابو د حضور پاک مبارک ویښته ځان سره محفوظ ساتي ویښته مبارک د رسول الله مبارک خولۍ ځان سره محفوظ ساتلی یو ځل نبی علیه السلام مبارک ام سلیم کرو دو دا د حضرت انس مور د ام سلیم هلته وده دی غرمه ده خولې ته بیږي چې پوه شوه هغې یو بوتل راواخېست یو شیشه او نبی علیه السلام دې خولې مبارکې ته ونیولې نبی علیه السلام ته راویښ شو ام سلیم دا څه دي وی صاحب دې شیشه کې ستا دا خوله بندول غواړه ام سلیم په دې به څه کې وی صاحب مریض د علاج دپاره به د استعمالو او د خوشبویۍ دپاره به د استعمالو ځکه د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه به خوشبو انکار یې پرې ونه کړه شیشه ته یې واخېسته په تندي ګوته کېښوده خولې ورته وویل ها روان حضرت ام سلیم وایي چې خادي به وه وی ما به داسې یو څاڅکی خوله راواخېسته په ځان به مې ومکله وی ښځو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم ځای نه پیدا کړې ده وی ما خو ال نه وې ما به وی دا د حضور پاک د خپلې مبارکې خوشبو او چې کله بخاري کې حدیث دی چې کله به څوک مریض شو زمونږ په خاندان کې وی ما به هغه شیشه خولې راواخېسته او ابه نوبو کې کېښوده هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض ته ورکړې نو خدای به مریض جوړوي زمارونو د نبی علیه السلام سره مینه د ایمان نښه بس لیکن دویمه خبره نشته که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه ایمان کامل او چې د چا د نبی علیه السلام سره مینه کې کمې دی دې دې پوه چې زما ایمان نقصاني دی اوس د مینې مقصد څه دی د سیرت مقصد خو مې دا درته بیان کړ د مینې مقصد څه دی د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام راوړل شوي دین په سچه قبول کړو او د نبی علیه السلام د دین دپاره خپل مال او خپل نفس قربان دا صحابو کړي دي ځان خو په چا تېرې نه هر سړي ته ځان خور مال د چاله کېږي نه چې د جیب نه وباسي بل لی ورکړي بچې د چاله کېږي نه چې ځان نه لرې کړي او بل لی ورکړي قسم په خدای چې صحابه کرامو خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان ما درته وختي مثالونه درکړه د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال مې درکړه حضرت طلحه رضی الله عنه طلحة الخیر به ورته وي احد کې په دې لاس څوارلس زخمونه د هغه راغلي په دې لاس به د نبي علیه السلام نه غشي تنګ نو نن څه کوو استفاده نن په ګرمۍ کې د اوړي په ماسپښین کې جومات ته مونځ نه ځو د ماسخوتن جومات ته مونځ نه ځو د سهار جومات ته مانځله نه ځو ځان او جهاد او قربانول دا خو ډېره لویه خبره جهاد ته مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یو بس یو ناشنا شی مال د خدای په لار کې مونږ ته ورکول خو داسې ښکاري لکه چې بس لاړم برباد شو مال مې برباد بچې د خدای لار ته وقف کول خو ما ته داسې ښکاري لکه یو ناشنا شی چې ملا درته وایي چې ناروره مال به م د خدای په لار کې قربان صحابو کړي دي قسم دی چې ضرورت به راغی د نبي علیه السلام
چندې چې پیغمبر علیه السلام غوښتل جهاد لپاره صحابو کې بیا دا نو حضرت ابوبکر صدیق به ټول مال راوړو میدان کې به کېښود حضرت عمر فاروق نیم راوړ مال راوړو میدان کې کېښود نبی علیه السلام دې تپوس کړي دا مال د چا لکي ابوبکر څومره مال دې راوړو عمر څومره دې راوړو صاحب نیم مې راوړو نیم مې بچو ته پرېښود خدای بچو ته ابوبکر تاسو مله راوړو الله رسول چې کور مې سمندر ټول مې راوړل ولې حضرت ابوبکر لیونی هوښیار عقلمند و پوه ټول دې راوړل بچو ته دې څه پرېښودل وی الله رسول مې ورته پرېښود دې ته مینه نن موږ ته جهاد خدا څخه ښکاري چې ملا درته ذکر کوي بل څه او مال د خدای په لار کې او بچې د خدای په لار کې وقف کول دا موږ ته ناشنا شي ښکاري بلد نه یو دې سیز سره توجه مو دې سیز سره نشته پیغمبر سره مو د خولې مینه د زړه مینه نشته دا اکثر بیان کې وی دا قرآن خو زمونږ د ټولو دی قرآن زمونږ د ټولو دی خدای زمونږ د ټولو دی پیغمبر یوازې د ملا دی که د ټولو دی شریعت او اسلام د ټولو دی زمونږ قرآن پورې څونه هڅه کېږي زمونږ حکمران طبقې نه دې طبقې پورې ونیسه ستا قرآن انګریز په لیټرین کې وغورځاو اخباراتو کې راځي لیټرین کې د مسلمان مخ کې ستا قرآن غورځول ستا قرآن په امریکا کې وسوځولی شو او علالعلان وسوځو اعلان یې باقاعده وکړو چې په پلانکي تاریخ باندې د مسلمان قرآن سوځوم دا یو چیلنج شو د مسلمان ایمان چیلنج شو عربو نه عجبو پورې ټول مسلمانان یې چیلنج کړل هغه ظالم پادري وی زه به نن د مسلمان قرآن په پلانکي تاریخ به زه سوځوم او ویې سوځو که ویې نه سوځو نو سې بیا اعلان درته کړی اوس یې بیا اعلان کړی دی خبر ته تاسو نه یې ځان ته خبر کې هغه تاریخ چې بیا راځي وی زما په وخت کې چې څومره قرآن شریفونو ټولو ته به تللی وه موږ امریکې سره بایکاټ کړی ونه موږ امریکې ته ګیله کړی ونه موږ امریکې له مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي زه خو نشم کولی زموږ ګیله خو به حکومت کوي زه خو نشم کولی نو د امریکې له مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدرې ونه او د امریکې هغه څښا غنم مونږ ټولو خوړل ګنده غنم چې څومره د امریکې را روان دي هغه هم قبول کړل که قبول هم نه کړل د پاسه پې غږ درته لیکلي یو ایس اے ایډ فرام یو ایس اے د یو ایس اے د امریکې د طرف نه دا مدد دی امداد دی په بوجو یې لیکلي کې نه لیکلي راته خو لږ ووایه دا د امریکې مدد دی امداد دی کوم غله چې تا د هغه پلیت راجېږي نه به پکې څه شی به پکې اچوي زهریله مواد به پکې اچي که به نه اچي دا د امریکې د طرف نه امداد دی دا خیمه د امریکې د طرف نه امداد دی دا درې د امریکې د طرف نه امداد دی دا دارو درمل د امریکې د طرف نه امداد دی چا دپاره د مسلمانانو صاحب د عذبګانو غریبانانو دپاره الله زما قرآن زما د پیغمبر خاکې جوړوي زما د پیغمبر حد تک کی زما قرآن لیټرین ته غورځوي او چلل سره زما قرآن سوځوي زما نفرت په زړه کې نه پیدا نه شو کم از کم مسلمانان په دې کافرانو په زړه کې خو نفرت پیدا کړی کړ نور څه نشی کولی نفرت خو پیدا کړ نور څه نشی کولی چې کوم خلک د دې خلاف جنګېږي نو مالي مدد خو سره وکړي نور څه نشی کولی خیره خو ورته کولی شي که نه او چې کوم قوم دوی سره جنګېږي د مال نه تېر دي دعا خو هغې ته کولی شي مینه ده د نبي علیه السلام څنګه مینه ده نه پوهېږم په دې مینه بچې ټول یونیورسټو ته لېږم بچې ټول په د دنیا په تعلیم پسې مې وقف کړي دي مدرسې سره امداد زما نشته طالب زما بدي شي ملا ستا بدي شي د پیغمبر په ناموس تا څه ونه کړل د قرآن په بدعتۍ تا کې جوش او غیرت رانغې دا څنګه مینه ده دا ټولې خبرې په موږ سره حساب کتاب کېږي داسې نه ده چې خبره لاړه او بس اوبو کې او خبر ختمه د دنیا جنهار څومره ته دی د 200 ته مو رسېد او 100 ته مو رسېد ختمېدو
دا به زمونږ ایماني دا به زمونږ ایماني دا به زمونږ عقیدې چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي. او دا پټې نه دا خبرې دا هر څه به هغه تعالی ته په ډاګه کېږي. او بلکې دا هم درته ووایم حدیث صحیحه دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیه السلام ته پیش کوي هم، او خدای ته هم زمونږ اعمال معلوم دي. نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک د شریعت د اسلام د دین د قرآن حقیقي مینه واچوي. او دا بدبخته ظالمان چې څومره زمونږ د ښکلي پیغمبر هتک کوي، بېعزتي کوي، خاکې جوړوي، فلمونه ترې جوړوي او ټوکې ورپورې کوي او خنداګانې کوي او قرآن پورې استهزا او خنداګانې کوي. خدای په خپل قهر غضب ته السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د صحابه کرامو محبت د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.